السلام علیکم and hi everyone. ډیرو ملګرو موږ نه دا غوښتنه کوله چې د آنلاین اربیټراج د یو داسې کورس ډیزاین کړی شي چې هغه بالکل د بیسیک نه تر ایډوانس پورې وي. نو د هغه ملګرو فرمایش موږ نن پوره کړو او دا کورس موږ داسې ډیزاین کړی دی، یعنی مطلب که چېرته تاسو پیډ کورس هم واخلئ او تاسو په هغې باندې په زرګونو روپۍ ورکړئ، نو زه تاسو ته په چیلنج سره وایم چې هغه به هم داسې ایډوانس نه وي، ځکه چې په دې کورس باندې موږ ستاسو لپاره ډیر مهنت کړی دی. نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو، راځئ چې موږ د خپل کلاس آغاز وکړو. د ټولو نه مخکې موږ د آنلاین اربیټراج د بیسیک باره کې خبره کوو. یعنی د ټولو نه مخکې موږ لومبی دا زده کوو چې آنلاین اربیټراج څنګه بزنس ماډل دی او دا څنګه کار کوي. نو دا هم داسې یو آنلاین بزنس ماډل دی لکه څنګه چې FBA هولسیل ماډل دی، خو په دې دواړو کې صرف دومره فرق دی. په FBA هولسیل کې موږ د برانډ یا ډیسټریبیوټر نه پروډکټ اخلو، خو په آنلاین اربیټراج کې به موږ د ریټیلر نه پروډکټ اخلو. خو بیا موږ سره اربیټراج په دوه قسمه دی، یا آنلاین اربیټراج او بل ریټیل اربیټراج. خړومبه موږ د آنلاین اربیټراج باره کې خبره کوو. د آنلاین اربیټراج مطلب دا دی، مطلب لکه ته په پاکستان کې ناستې او ته د US مارکیټ کې کار کې. لکه مثال موږ دا پروډکټ هند کړو او په امازون کې د دې قیمت $40 دی او په eBay یا والمارټ یا په بل ریټیل ویب سټ کې د دې قیمت $60 دی. نو کله چې موږ په دې طریقې سره پروډکټ هند کړو، نو بیا موږ په بل سټپ کې دا پروډکټ 3PL ته ولیږو. د 3PL مطلب د تھرد پارټي لوجیسټیک. د دې مطلب دا دی لکه مثال موږ د eBay نه پروډکټ واخیستلو، نو اوس دا ظاهره خبره ده چې په دې باندې به د eBay پیکینګ وي، نو د دې پیکینګ د ختمولو لپاره به دا موږ 3PL ته ولیږو. نو 3PL به د دې نه د eBay پیکینګ ختم کړي او د بدل پیکینګ کولو نه بعد به بیا دا امازون ته ولیږي او د دې په بدل کې به 3PL ستانه سناسو پیسې چارج کړي. او ریټیل اربیټراج دې ته ویلی شي چې یو کس د US مارکیټ پلیس باندې کار کوي او هغه هلته فزیکلی یعنی په خپله موجود وي او هغه د ځان دپاره یو پروډکټ هند کړي، چې کله هم هغه پروډکټ هند کړي نو د هغې نه بعد به د هغه ټول کار په خپله غاړه وي. لکه مطلب هغه د eBay نه یو پروډکټ واخیستلو، نو هغه به په خپله لاړ شي او د eBay نه به هغه پروډکټ په خپل لاس راواخلي او دا غرنګ بیا به د هغې نه بدل پیکینګ ختم کړي او چې کله هغې ته خپل پیکینګ وکړي نو بیا به د امازون ویرهاوس ته ولیږي. مطلب څنګه چې په FBA او په FBM کې فرق دی، نو دا غرنګ په آنلاین اربیټراج او په ریټیل اربیټراج کې هم فرق دی. خو که اوس تاسو په ذهن کې دا سوال راشي چې د آنلاین اربیټراج څه فایده ده، نو د آنلاین اربیټراج فایدې ډېرې زیاتې دي. نو لومبۍ فایده خو موږ سره دا ده چې دا موږ د ډېر کم انویسټمنټ نه شروع کولی شو، مطلب د ډیرو کم پیسو نه موږ دا شروع کولی شو. او بل دا چې کله موږ په FBA هولسیل کې د یو برانډ پروډکټ خرڅو، نو یا خو به موږ د هغه برانډ نه اپروول اخلو او یا به موږ د هغې د سپلایر نه انوایس اخلو. خو په آنلاین اربیټراج کې نه موږ ته د یو برانډ د اپروول ضرورت دی او نه د یو سپلایر د انوایس. اوس دلته موږ سره یو بل سوال پیدا کیږي او هغه دا دی چې آیا په دې بزنس ماډل کې ریسک یعنی د نقصان چانس شته او که نه. نو که زه تاسو ته ووایم چې د دنیا هر یو بزنس دی نو په هغه کې به د نقصان چانس ضرور وي، یعنی ګټه او نقصان به په هر یو کې وي. نو دا غرنګ په آنلاین اربیټراج کې هم ریسک شته دی او هغه ریسک څه دی؟ نو هغه دی IP کمپلین. د IP کمپلین مطلب دی انټلیکچوال پراپرټي کمپلین فرام ا برانډ. د دې دا مطلب دی چې کله موږ د یو برانډ یعنی د یو سپلایر د اجازت نه بغیر د هغې پروډکټ په خپل اکاونټ باندې سیل کوو، نو بیا هغه په موږ باندې کمپلین کولی شي او زموږ ټول انوینټري ضایع کیدلی شي. خو ان شاء الله په دې کلاس کې به موږ تاسو ته داسې ټیکنیکس ښایو چې تاسو ته به یو پروډکټ په خپله پته لګي چې آیا په دې باندې د یو سپلایر د طرف نه کمپلین کیدلی شي یا نشي کیدلی. نو ان شاء الله په دې کلاس کې به دا مسله بالکل 80% حل شي او تاسو ته به د هر یو پروډکټ په اسانه سره پته لګي. دا موږ سره یو څو مشهور ریټیل ویب سایټ دي او دا هغه مشهور ریټیل ویب سایټ دي د کوم نه چې موږ د آنلاین اربیټراج لپاره پروډکټ اخیستلی شو. خو د دې نه بعد زه بیا تاسو ته یو څو ضروري خبرې کوم، یعنی مطلب دا داسې خبرې دي که چېرته تاسو دا خبرې په ځان کې رانوستې یا دا خبرې په تاسو کې نه وي موجودې، نو بیا تاسو په دې بزنس کې د کامیابېدو سوچ هم مه کوئ. لومبی پوینټ دی موږ سره بی پیشن، یعنی په دې بزنس کې به تاسو ډیر صبر کوئ. یعنی په دې بزنس کې په تاسو باندې داسې ټایم راتللی شي چې کله به تاسو ته یو ویننګ پروډکټ نه میلاویږي او بیا دا هم کیدلی شي چې تاسو ته به یو ویننګ پروډکټ میلاو شي خو هغه به ګیټډ وي، یعنی تاسو هغه پروډکټ نشئ خرڅولی.
یعنی که چېرته تاسو په دې هر څه باندې صبر وکړو نو په دې بزنس کې یقینا بیا تاسو مخکې تللی شئ. ښه بیا دویم پوینټ دی موږ سره پراپر نالج. یعنی چې کله هم تاسو سره په دې بزنس کې یو پراپر نالج نه وو، یعنی مطلب چې تاسو سره د دې بزنس باره کې صحیح علم نه وي، نو بیا تاسو په دې بزنس کې نشئ کامیابېدلی. او کامیابېدل خو لا لرې خبره ده، بلکې تاسو به د یو غټ نقصان سره مخ شئ. او دریم پوینټ بیا موږ سره دا دی چې د دې بزنس په سٹارټ کې به تاسو د پیسو ګټلو هرس بالکل نه کوئ. مطلب داسې نه ده چې تاسو به یو میاشت کورس وکړئ او بیا به تاسو کې د پیسو ګټلو هرس را پیدا شي. او څلورم پوینټ دا دی چې تاسو به په سٹارټ کې کلاینټ پسې بالکل نه ګرځئ. یعنی داسې بالکل نه دي کول پکار چې تاسو یو میاشت کورس وکړئ او بیا کلاینټ ته د ځان نه شاهد انور جوړ کړئ. یعنی که چېرته تاسو داسې وکړئ نو یقین وکړئ یو وخت به داسې راشي چې د دې فیلډ نه بالکل ستاسو زړه موړ شي. همون به د آنلاین اربیټراج د پروډکټ هنټینګ لپاره کوم ټول یوز کوو؟ بس د آنلاین اربیټراج لپاره هم داسې خاص ټولز نشته. مونږ به هغه ټولز یوز کوو کوم چې مونږ د FBA هول سیل لپاره یوز کوو، لکه کیپا، هیلیم 10 او ټیکټیکل اربیټراج. همون سره د آنلاین اربیټراج لپاره کومه کرایټیریا ده؟ نو که چېرته تاسو ته د FBA هول سیل د کرایټیریا باره کې پته وي نو د آنلاین اربیټراج لپاره هم مونږ سره هغه کرایټیریا ده کوم چې مونږ سره د FBA هول سیل لپاره وه. خو په دې کې موږ سره صرف دومره فرق دی چې په آنلاین اربیټراج کې به موږ BSR لږ سټرونګ کړو، نور موږ سره کرایټیریا بالکل سیم ده. او د BSR د سټرونګ کولو وجه دا ده چې په دې بزنس ماډل کې د IP کمپلینټ ډېره غټه ایشو ده. او که چېرته موږ BSR سټرونګ کړو نو زموږ انوینټري به زر زر وځي او د IP کمپلینټ ایشو به کمه شي. ښه دا موږ سره د آنلاین اربیټراج کرایټیریا ده. ړومبی به موږ سره پرایس د 1500 نه والا تر 40 پورې وي. او که چېرته تاسو وغواړئ نو تاسو دا پرایس د خپل کرایټیریا مطابق زیاتولی هم شئ. مطلب که چېرته ستاسو بجټ ښه وي نو بیا تاسو دا پرایس های کولی هم شئ. ښه موږ سره بیا BSR د 1 نه والا تر 100,000 پورې وي. مطلب چې BSR موږ سره څومره کم وي نو زموږ انوینټري به په تیزۍ سره وځي. او دغه رنګې نیو سیلرز به موږ سره د 4 نه تر 100 پورې وي یا 15 پورې. او موږ سره به د یو پروډکټ ویټ یعنی وزن به 2000 ګرامه وي. دغه رنګ برانډ به آوټ اف سټاک وي، یعنی برانډ به دا په خپل نه خرڅي. او دغه رنګ امازون به هم آوټ اف سټاک وي او بای باکس به ټولو ته روټیټ کیږي. مطلب یو پروډکټ به د یو کس نه خرڅيږي، یعنی هر یو ته خپل حصہ ملاويږي. خو اوس موږ د آنلاین اربیټراج د هغه ضروري سوالونو باره کې خبره کوو چې هغه د هر چا په ذهن کې راځي. لومبه د ټول نه اهم سوال دا دی چې آیا آنلاین اربیټراج ولې 100% سیف نه دی؟ نو د دې جواب دا دی چې موږ په دې بزنس ماډل کې نه د یو برانډ نه اپروول اخلو او نه موږ د یو سپلایر د پروډکټ د خرڅولو لپاره د هغې نه انوایس اخلو. مطلب موږ په آنلاین اربیټراج کې یو داسې پروډکټ فایند کړو چې هغه زموږ د کرایټیریا مطابق وي او هغه پروډکټ بیا زموږ په اکاونټ باندې لیست کیږي. خو بیا موږ دا پروډکټ د یو ریټیلر نه په کم قیمت سره واخلو او د هغې نه بعد بیا موږ 3PL ته ولیږو او چې کله هلته د هغې پیکینګ وشي نو بیا یې موږ امازون ته ولیږو. نو که تاسو سوچ وکړئ دا پروډکټ موږ د یو ریټیلر نه واخیستو نو خو موږ سره د یو برانډ اپروول شته دی او نو موږ سره د یو سپلایر انوایس شته. نو وقتی طور باندې خو تا 15 پروډکټ سیل کړل او ستا قسمت خو چې په تا باندې سپلایر IP کمپلین اون کړو. خو همیشه داسې نه وي. بعضې وخت داسې هم کیدلی شي چې مطلب تا یو پروډکټ فایند کړلو او هغه پروډکټ بیا ستا د کرایټیریا مطابق وي. تا هغه پروډکټ د امازون ویر هاوس ته ولیږلو نو بیا هغه پروډکټ ستا په اکاونټ باندې نه لایف کیږي. مطلب 4-5 ورځې ستا انوینټري په ریزرو کې وي او د هغې نه بعد بیا 2 یونټ ستا په اکاونټ باندې لایف کیږي. او که چېرته په دې وخت کې په تا باندې یو برانډ IP کمپلین وکړي نو د امازون په ډیشبورډ باندې به تا ته IP کمپلین شو شي چې تا د دې برانډ پروډکټ لیست کړی دی. مطلب تا ته به یو وارننګ راشي او تا ته به ووایي که چېرته تا سره انوایس یا اپروول وي نو هغه سبمیټ کړه. نو په دې وخت کې نه تا سره برانډ اپروول شته او نو انوایس، نو بیا پورا چانس دی چې ستا انوینټري ضایع شي. اوس موږ د امازون د مارکیټ پلیسز باره کې یو څو ضروري خبرې کوو. امازون په مختلف کنټریز یعنی په مختلف ملکونو کې کار کوي لکه امریکا، یورپ او میډل ایست. دا خو موږ ته پته لګي چې امازون په مختلف کنټریز کې کار کوي، خو موږ به ځان دپاره داسې مارکیټ پلیس انتخاب کوو چې هغه زموږ دپاره ډیر مفید یعنی ډیر ګټور وي. نو که چېرته په دې ټایم کې موږ وګورو نو په ټوله دنیا کې د امازون 180 ویر هاوسز دي، یعنی په ټوله دنیا کې تقریبا د امازون 180 ویر هاوسز دي چې په دې کې 140 خواوشا په امریکا کې دي
او بیا دا باقی شپېته یا په نور ملکونو کې تقسیم شوي دي. اوس مونږ ګورو چې په امازون کې کوم مارکیټ پلیسز دي. نو امازون په څلور مارکیټ پلیسز باندې تقسیم شوی دی، لکه یورپ، ایشین کنټریز، میډل ایست او امریکا. یعنی که چېرته تاسو په یو کې خپل اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو بیا تاسو په amazon.uk باندې اکاونټ رجسټر کولی شئ، او که چېرته تاسو په اټلی کې اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو بیا به تاسو په amazon.it باندې اکاونټ رجسټر کړئ. او دغه رنګ که چېرته تاسو په ایشیا کې اکاونټ رجسټر کول غواړئ یعنی جاپان و غیره کې نو بیا به تاسو په amazon.co.jp باندې اکاونټ رجسټر کړئ. او که چېرته تاسو په انډیا کې اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو بیا تاسو په amazon.in باندې اکاونټ رجسټر کولی شئ. دا موږ سره د ایشین کنټریز مارکیټ پلیسز وو. دغه رنګ موږ سره د میډل ایست مارکیټ پلیسز هم دي، لکه amazon.ae د دوبۍ دپاره دی، او دغه رنګ amazon.com.tr د ترکیې دپاره دی. او دغه رنګ که چېرته تاسو په سعودي عرب کې اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو بیا تاسو په amazon.sa باندې اکاونټ رجسټر کولی شئ. او که چېرته تاسو په امریکن کنټریز کې اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو amazon.com د امریکا دپاره دی، او دغه رنګ amazon.ca د کینیډا دپاره. دا موږ سره د امازون مارکیټ پلیسز وو. اوس بس تاسو په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې په ټول مارکیټ پلیسز کې زموږ لپاره کوم یو مارکیټ پلیس ښه دی، یعنی چې په کوم یو مارکیټ پلیس کې موږ کار وکړو نو زموږ لپاره به بهتر وي. نو د دې سوال جواب دا دی چې تاسو په ټول مارکیټ پلیسز کې کار کولی شئ او دا ټول مارکیټ پلیسز تاسو لپاره اویلیبل دي. خو که چېرته تاسو مانه مشوره اخلئ او تاسو خپل اکاونټ رجسټر کول غواړئ نو بیا ستاسو لپاره د US مارکیټ پلیس انتخاب کول بهتر دی، ځکه چې د US مارکیټ پلیس به ستاسو لپاره ډیر مفید ثابت شي. د دې نه بعد به بیا موږ د امازون د کیټګریز باره کې یو څو ضروري خبرې وکړو. تاسو ته چې په سکرین باندې کوم لیست ښکاري دا ټول موږ سره د امازون کیټګریز دي او تاسو په دې ټولو کې کار کولی شئ. لکه مطلب که چېرته تاسو په هوم اینډ کچن کې کار کوئ یا مطلب ټویز اینډ گیمز وي، او که هغه د بیوټي کیټګري وي او که د ګروسري وي نو تاسو په دې ټولو کې کار کولی شئ او په دې ټولو کې تاسو ته پروفیټیبل پروډکټ پیدا کیدلی شي. خو که چېرته تاسو په آنلاین اربیټراج کې د ځان لپاره یو پروډکټ فایند کول غواړئ نو بیا تاسو په یاد وساتئ چې تاسو کله هم ګروسري کیټګري ته مه ځئ. د هغې مین وجه دا ده چې د ګروسري اکثر پروډکټ ګیټډ وي، یعنی تاسو خو به د ځان لپاره داسې یو پروډکټ پیدا کړئ چې هغه به ستاسو د کرایټیریا مطابق صحیح وي، یعنی د هغې ټول خصوصیات خو به ستاسو د کرایټیریا مطابق وي، خو چې کله بیا تاسو هغه په خپل اکاونټ باندې لیست کول غواړئ نو هغه بیا نه لیست کیږي. او د دې نه علاوه چې څومره هم کیټګریز دي تاسو په هغې کې کار کولی شئ. او بله دا خبره ده چې دا مسله په بیوټي کیټګري کې هم راتللی شي، یعنی تاسو کوشش کوئ چې تاسو د ګروسري کیټګري او د بیوټي کیټګري ته لاړ نه شئ، ځکه چې د دې اکثر پروډکټ ګیټډ وي. د دې نه بعد موږ سره لاست سټپ دی او دا موږ سره د ټولو نه ضروري سټپ دی، ځکه چې په دې کې به موږ پریکټیکلی پروډکټ هنټینګ زده کوو. یعنی په دې سټپ کې موږ بالکل پریکټیکلی دا زده کوو چې موږ به د ځان لپاره یو پروفیټیبل پروډکټ څنګه پیدا کوو. نو د دې لپاره موږ کیپا اوپن کړو. تاسو دلته دا یو خبره صرف په یاد ساتئ چې په آنلاین اربیټراج کې د پروډکټ هنټینګ لپاره مختلف ټول یوز کیږي، خو په دې کلاس کې موږ صرف کیپا ټول یوز کوو. او تاسو به دلته د دې خبرې هم ډیر خیال ساتئ. که تاسو دلته وګورئ نو دلته موږ سره مختلف مارکیټ پلیسز دي، صحیح ده. نو تاسو چې په کوم یو مارکیټ پلیس کې کار کوئ نو تاسو به هغه د ځان لپاره چوز کړئ، صحیح شو. لکه مطلب که چېرته تاسو په US مارکیټ کې کار کوئ نو بیا به .com چوز کړئ. داسې به نه کوئ لکه مطلب تاسو په US مارکیټ پلیس کې کار کوئ او تاسو دلته UK مارکیټ پلیس چوز کړئ، نو بیا به تاسو ته بالکل بدله ډیټا راځي. تاسو چې په کوم مارکیټ پلیس کې کار کوئ نو تاسو به هغه د ځان لپاره چوز کړئ، صحیح شو. دلته ما سره دا الریډي صحیح دی، صحیح شو. بیا په ډیټا باندې کلیک وکړم او پریمیم ډیټا ایکسس، صحیح شو. اوس چې سیل رینک به زه دلته لومبی سیل رینک دی، صحیح شو. دلته به سیل رینک زه د 1 نه تر 25,000 پورې کوم، صحیح شو. دا موږ لږ سټرونګ ولګو، صحیح شو. د هغې وجه دا ده چې موږ سره به په آنلاین اربیټراج کې سیل رینک سټرونګ وي، صحیح ده. ځکه چې موږ سره سیل رینک څومره سټرونګ وي نو د هغې مطابق به زموږ انوینټري زر وځي او بیا موږ ته د IP کمپلین ایشو کم وي، صحیح شو. د دې وجې نه به دا موږ سټرونګ کړو. د 25,000 به کوم، صحیح شو. 20 یا 25,000
بای باکس به زه 1 نه 40 پورې کم. خو که چېرته ستاسو بجټ ښه وي نو تاسو بیا دا زیاتولی شئ. صحیح ده. زه به فی الحال 1 نه 40. صحیح شو. دا مونږ سره قیمت شو. صحیح شو. امازون به آوټ اف سټاک شي. صحیح شو. مونږ سره په لیسټینګ کې امازون نه وي. بیا به لاندې راشو او دلته مونږ کیټیګري، دلته دا ټولې کیټیګریز دي. دلته مونږ سره مختلف کیټیګریز دي. خو دلته به زه هوم اینډ کچن سلیکټ کړم. خو تاسو دلته په یاد وساتئ چې تاسو دلته د ځان دپاره هر یو کیټیګري چوز کولی شئ. خو تاسو کوشش کوئ چې په آنلاین اربیټراج کې د دوو کیټیګریز ته لاړ نه شئ. او هغه کیټیګریز دي ګروسري، یعنی څومره هم چې د خوراک سامان دی، او یا د بیوټي اینډ پرسنل کیر، دې ته بالکل نه ځئ. او د هغې مین وجه دا ده چې د دې پروډکټ اکثر ګیټډ وي. صحیح شو. امازون دا نه اکسپټ کوي. دلته به زه هوم اینډ کچن چوز کړم. هوم اینډ کچن. صحیح شو. موږ سره په یو لیسټینګ کې څومره نیو سیلرز وي. صحیح شو. نو دلته به زه د 4 نه تر 25 یا 24. صحیح شو. زه به 25 کوم. 25 sorry. دلته به زه تھرد پارټي کوم. صحیح شو. وای باکس به ټولو ته روټیټ کیږي. داسې به نه وي چې وای باکس صرف یو کس سره وي. صحیح شو. دلته به زه ډیجیټل پروډکټ انټیک کوم. صحیح شو. ویریشن به په سٹارټ کې کوشش کوئ چې تاسو داسې پروډکټ ته لاړ نشئ چې په هغه کې ویریشن وي. صحیح شو. دا به زه نو ویریشن کوم. نو ویریشن. او دلته تاسو ګورئ چې څومره هم موږ ډیټا سټرونګ کوو نو دلته موږ سره دا پروډکټ کمیږي. صحیح شو. اول څونه زیاتو اوس کمیږي په مزه مزه. صحیح ده. ریټینګ کم از کم چې 4 وي. صحیح شو. دلته به زه دا هم انټیک کوم، دا هم انټیک شي او دا هم انټیک شي. صحیح شو. او اډلټ پروډکټ به نو کو. صحیح شو. او دلته چې موږ سره کومه ډیټا ده دا بالکل زموږ د کرایټیریا مطابق ده. صحیح شو. اوس به په دې باندې موږ 1 by 1 انالیسس کوو او موږ به د ځان لپاره یو ښه پروډکټ پیدا کوو. صحیح شو. دلته به زه په فایند پروډکټ باندې کلیک وکړم نو موږ سره به اوس ډیټا بالکل راشي. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دا موږ ایډوانس فلټر کړو، یعنی مطلب دی کې مزید چینجز تاسو کوئ، نو بیا به تاسو دلته ایډوانس فلټر باندې کلیک وکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو دلته نور چینجز هم کولی شئ. صحیح شو. مطلب ډیټا تاسو بدلولی را بدلولی شئ. ما سره همدغه ډیټا صحیح ده. مطلب که چېرته تاسو دا ایکسپورټ کړئ نو دا ډیټا به تاسو سره په ایکسل شیټ کې سیو شي. صحیح ده. مطلب دلته که چېرته تاسو ځان سره صرف ایس ان سیو کول غواړئ یا ټول کالمز نو بیا به تاسو دلته را ایکسپورټ کړئ. صحیح شو. زه دا ځان سره نه سیو کوم. اوس به موږ په دې باندې 1 by 1 انالیسس کوو. صحیح شو. دا به زه امازون کې اوپن کړم. تاسو به دلته د دې ډیلیور ایډرس ډیر خیال ساتئ. صحیح شو. دا اکثر دلته چینج وي. مطلب چې تاسو مارکیټ پلیس په کومه ایریا کې وي تاسو به دلته د هغې زیپ کوډ پوټ کړئ نو بیا به تاسو سره د هغې مطابق ډیټا راځي. صحیح شو. او که چېرته تاسو ته د خپل زیپ کوډ باره کې پته نه وي نو تاسو یې په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ. صحیح شو. دلته ما سره دا الریډي صحیح دی. صحیح شو. دا موږ سره کی پاراګراف دی. صحیح شو. نو لومبی دلته تاسو بای باکس ته وګورئ. صحیح شو. تاسو دلته د دې بای باکس ته وګورئ. صحیح شو. نو که تاسو دې ته وګورئ نو دا بالکل زموږ د کرایټیریا مطابق نه دی. صحیح شو. ځکه دې کې پرایس وار ډیر زیات دی. دلته وګوره کله زیات شوی دی او کله کم شوی دی. مطلب دې کې ډیر زیات پرایس وار دی، یعنی کوم ځای کې پرایس چې دی هغه ډیر های دی او بیا بیخي کم شوی دی، بیا زیات شوی دی، بیا کم شوی. نو داسې پروډکټ ته تاسو بالکل نه ځئ. صحیح شو. او دلته تاسو د بلیک لاین ته وګورئ. د دې مطلب دی چې په دې پروډکټ کې ریټرن ډیر زیات دی. صحیح شو. او بل یعنی د ټول نه ضروري خبره شوی دا نو داسې پروډکټ دا بالکل صحیح پروډکټ نه دی. بل د ټول نه ضروري خبره دا ده
تاسو ته ما ویلو چې تاسو او بل د ټول نه ضروری خبره یعنی مطلب که چېرته تاسو ته په آنلاین اربیټراج کې د عین والا ترځی پورې د هر څه باره کې پته وي او تاسو ته صرف د آی پی کمپلین باره کې پته نه وي نو بیا به تاسو په دې بزنس کې د یو غټ نقصان سره مخ شئ. صحیح شو. او آی پی کمپلین به موږ څنګه معلومو؟ صحیح شو. نو بیا به هغه تاسو سره ټول عمر وي. یو خو ټول ملاویږي چې د هغې قیمت تقریبا 1200 روپۍ دی او تاسو به صرف یو ځل د هغه ټول سبسکرپشن وکړئ او بیا میاش په میاش لکه څنګه چې نور ټولز دي لکه کیپا یا هیلیم 10 وغیرہ د هغې پرنګ د هغې بار بار سبسکرپشن نشته. یو ځل د هغې سبسکرپشن دی او بیا به تاسو سره هغه ټول عمر اکټیو وي. صحیح شو. د هغې په ذریعه تاسو مطلب کله چې په یو پروډکټ باندې آی پی کمپلین وي نو بیا به تاسو ته دلته یو ریډ ډاټ شو کیږي یعنی دلته به یو سور ټاکې وي. صحیح شو. او په کوم پروډکټ چې کله آی پی کمپلین نه وي نو بیا به دلته گرین ډاټ شو کیږي او چې کله په یو پروډکټ باندې د آی پی کمپلین خطر وي یعنی په هغه باندې کله هم راتللی شي نو بیا به دلته تاسو ته زیرو ډاټ شو کیږي. صبر کو هغه ټول ما سره اکټیو دی کی پرې پروډکټ کې نشو کیږي ان شاء الله په بل پروډکټ کې برته او خیم. صحیح شو. او بل طریقه دا ده چې هغه بالکل فری ده او زما په خیال چې هغه د دین هم ډیره ایڈوانس طریقه ده یعنی تاسو ته به ټول ضرورت هم نه وي. هغه طریقه دا ده چې تاسو بدل تر راشي. صحیح شو. دی لاین ته تاسو وګورئ. صحیح شو. دا موږ سره نیو سیلرز دی پرې لیسټینګ کې. صحیح شو. یعنی دا موږ سره د نوی سیلرانو ګراف دی یعنی په دې پروډکټ کې مخکې څومره نیو سیلرز او اوس پکې څومره نیو سیلرز دي نو تاسو به دې ته وګورئ کله سٹارټ نه پدې کې مطلب زیات سیلرز او بیا کم شي وي داسې مطلب دا ګراف زیات او بیا په مزه کم شي وي نو بیا به تاسو دې پروډکټ ته بالکل نه ځئ. د دې دا مطلب دی چې پدې کې د آی پی کمپلین ایشو ده یعنی څومره هم چې سیلرز دي هغه د دې پروډکټ نه تښتېدلي دي یعنی لکه مطلب پدې کې د سٹارټ نه 15 سیلرز بیا په مزه شل شي وي بیا 15 بیا 10 یا 15 او داسې په مزه کم شي وي نو دې پروډکټ ته تاسو بالکل نه ځئ. صحیح شو. دې ګراف ته تاسو ضرور ګورئ. اوس تاسو دې ته وګورئ دا بالکل سټریټ دی. صحیح شو. نو دا پروډکټ چې په دې باندې د آی پی کمپلین ایشو نشته خدا زموږ د کرایټیریا مطابق نه دی. صحیح شو. او که چېرته دا سٹارټ نه کم وي او بیا په مزه زیات شي وي نو دا پروډکټ بالکل صحیح دی نو په دې کې د آی پی کمپلین ایشو نشته. صحیح شو. دلته موږ بل پروډکټ اوپن کړو. دلته زه دا پروډکټ اوپن کړم. دلته وګورئ ما سره آی پی الرټ ټول دی نو د هغې په ترو باندې دلته موږ ته دا گرین ډاټ شو کیږي. صحیح شو. د دې دا مطلب دی چې په دې پروډکټ کې د آی پی کمپلین ایشو نشته. صحیح شو. په دې کې پرایس وار شته دی خو زه دومره نه دی. صحیح شو. دومره زیات پرایس وار نه دی. صحیح شو. دلته موږ ښکته راشو او دلته موږ وګورو. صحیح شو. دلته تاسو د نیو سیلرز ته وګورئ د سٹارټ نه کم دی داسې وګورئ په مزه بیا زیات شوی. صحیح شو. همداسې نورم زیات شوی نو د دې دا مطلب دی چې په دې کې د آی پی کمپلین ایشو نشته. دلته تاسو وګورئ د سٹارټ نه 2 نیو سیلرز. صحیح شو. اوس چې دي سلور دي یا شپږ شوي دي یا داسې. صحیح شو. نو دا پروډکټ چې دی صحیح دی. بیا به دلته موږ په ډیټا باندې کلیک وکړو. د دې سیل رینک هم بالکل زبردست دی. صحیح شو. دلته وګورئ 231 او زمونږ چې سیل رینک کرایټیریا چې دا هغه د 1 نه والا تر 25000 یا 20000 پورې دی. صحیح شو. نو دا بالکل زبردست دی. ها دلته چې امازون چې امازون هم بالکل آوټ اف سټاک دی. بای باکس وګورو چې څومره کسان ته روټیټ کیږي نو بای باکس هم چې نیو سیلرز هم پکې دي. صحیح شو. بای باکس هم بالکل ټولو ته روټیټ کیږي. صحیح شو. خو دلته وګورئ صرف د یو کس ته 68% چې دی روټیټ کیږي خو بیا هم چې دی څه ناسه حصه میلاویږي. نیو سیلرز پکې دي دا وګورئ د هر یو ریټینګ ته وګورئ 0 ریویو کاونټ ته وګورئ 1 داسې پکې نور دي 0 نیو سیلرز پکې دي. ما تاسو ته ویلي چې په یو لیست کې کم از کم 4 نیو سیلرز موجود وي. صحیح شو. نو په دې کې وګورئ نیو سیلرز 1 2 3 4 5 15 ورکی دي. صرف بای باکس کې لږه مسله ده خو ځه صحیح دی. صحیح ده. اوس چې دلته آفر باندې به کلیک وکړو چې څومره خرڅېږي مطلب د میاشتې منتلی. خو دلته تاسو وګورئ آفر کې وګورئ دلته اوس موږ سره مسله ده. صحیح شو.
په اوفر کې که تاسو وګورئ نو دا پروډکټ نه خرڅېږي. صحیح شو. دلته موږ د 30 ډیز ډیټیل وګورو. صحیح شو. نو په 30 ډیز کې 12 پروډکټ خرڅ شوي. صحیح ده چې دا بالکل صحیح نه دی ځکه د نور سره خو سټاک نشته دی. دلته وګوره سټاک کې وګورئ تاسو 1 صحیح شو. سټاک وسره نشته. نو دلته وګورئ د یو سره 150 سټاک دی. صحیح شو. خو دلته بیا هم د دې نه یو پروډکټ خرڅ شوی نو دې پروډکټ ته به تاسو بالکل نه ځئ. صحیح شو. نو دا هم د لږ ځکه زموږ د کرایټیریا نه بهر شو. صحیح شو. بل پروډکټ به وګورو. خیر دا به اوپن کړو. دلته په دې باندې د آی پی کمپلین ایشو نشته. دلته تاسو د گرین ډاټ ته وګورئ. تاسو کوشش وکړئ چې ځان ته یا دا ټول والي او که ټول تاسو سره نه وي نو بیا هم څه خبره نه ده ځکه تاسو ته ما یو ټریک وښودو. که چېرته تاسو د هغه ټریک نه فایده واخلئ نو بیا د دې ټول ضرورت نشته. صحیح شو. موږ به ښکته راشو. دې کې نیو سیلرز چې دي تقریبا 7 دي. دې ځینې معلومولی شي تاسو. نیو ته وګورئ. دلته دلته څه ځای کې بای باکس نشو کېږي. د دې دا مطلب دی چې په دې پروډکټ کې پرایس وار زیات و. دلته تاسو دې پروډکټ ته وګورئ. صحیح شو. که تاسو وګورئ نو په دې کې هم پرایس وار دې کې زیات دی. صحیح شو. دلته وګوره. دلته څه ځای کې ګوره بای باکس کټ شوی هم دی. د دې دا مطلب دی چې په دې پروډکټ کې پرایس وار زیات و نو په دې وجه باندې امازون د دې نه په دې ځای کې بای باکس اخیستی دی. صحیح شو. دا پروډکټ به پرېږدو. صحیح شو. دا به اوپن کړو. دا ما تاسو ته صرف آیډیا درکړه. نور به انشاءالله تاسو په دې باندې په خپله انالیسس کوئ. صحیح ده. 4 نیو سیلرز دي په دې کې. تاسو دې پروډکټ ته وګورئ. صحیح شو. دلته د دې بای باکس ته وګورئ نو دا بالکل سټریټ دی. نو زما په خیال یعنی د دې پرایس کې بالکل څه فرق نه دی راغلی. نه زیات شوی دی او نه کم شوی دی. اوس زه تاسو ته وایم چې د دې څه وجه ده. نو اکثر داسې پروډکټ کې یا برانډ په خپله ناست وي او یا په هغه کې صرف امازون وي. صحیح شو. بس هغه یو پرایس لګولی وي او نه هغه کم کړی وي او نه زیات کړی. لکه اوس زه تاسو ته ښیم. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ په دې کې آی پی کمپلین ایشو خو بالکل نشته. دا وګورئ بالکل دا هم سټریټ دی لاین. دلته که تاسو د دې نیو سیلرز ته وګورئ. صحیح شوې. نو دا بالکل سټارټ نه 1 دی تر لاست پورې 1 دی. نیو سیلرز دې ته نه دي راغلي سیلرز. صحیح ده. اوس زه تاسو ته ښیم. صحیح شو. سیل رینک ته وګورئ. دا دومره های دی. سیل رینک خو صحیح نه دی. صحیح ده. امازون ورکې ګورو سي. امازون دې پروډکټ کې امازون آوټ اف سټاک. امازون پکې نشته. دې کې اوس برانډ وي. خاص ضروری به دې کې برانډ وي. صرف ورکې برانډ وي. وګوره دې کې. دلته وګوره څه شی نوم دی. نیم سیلر څه دی. سیلر. دلته اوس برانډ ګورو. اوس که دا برانډ نه وي نو دا به د برانډ خپل یو سپلایر وي یا به څه وي. صحیح ده. خو دې پروډکټ ته بل څوک نشي تللی. صحیح شو. دا پروډکټ بالکل تاسو پرېږدئ. بله ډېره ضروري خبره چې هغه زما د دماغ نه وتې وه. صحیح شو. چې کله هم د یو پروډکټ قیمت چې د 15 نه کم وي نو هغه پروډکټ ته هم تاسو نه ځئ ځکه چې په هغه کې بیا تاسو ته هېڅ ګټه نشي پاتې کېدلی. لکه مطلب که بیا په هغې کې ستا نه امازون څومره چارج کټ کړي نو تا ته بیا هېڅ هم پاتې نشي. صحیح شو. لکه دې پروډکټ ته وګورئ. لکه مطلب د دې 11 پرایس دی نو دا پروډکټ بالکل تاسو پرېږدئ چې هر څومره ښه وي نو کوشش کوئ چې دا پروډکټ پرېږدئ. دا به زه پرېږدم. دلته به زه دا اوپن کړم. دې کې اوس وګورئ تاسو نیو سیلرز ته وګورئ. صحیح شو. چې په کوم یو لیسټینګ کې سیلر زیات وي لکه مطلب 100 وي یا 15 وي 13 وي چې څومره زیات وي 100 وي 200 وي ډېر زیات وي اکثر په یو نیم پروډکټ کې اکثر ډېر زیات سیلرز وي نو تاسو پوه شئ چې دا پروډکټ چې دی دا آربیټراج پروډکټ دی. صحیح شو. چې څومره کسان زیات وي نو تاسو پوه شئ چې دا آربیټراج پروډکټ دی. دا اوس چې دی دا بالکل آربیټراج دی. صحیح شو. 22 نیو سیلرز دی کې. ها دلته که تاسو وګورئ نو بای باکس بالکل زبردست دی. صحیح شو. دومره پکې پرایس وار پکې نشته خو امازون پکې څه ناڅه رادنه شوی. خیر زیات پکې نه دی. او یوز ته تاسو وګورئ مطلب ریټرن هم پکې کم دی نو دا پروډکټ څه ناڅه ښه دی. صحیح شو. او آی پی کمپلین دلته څه وایي. دلته موږ سره دا ګرین ډاټ څه وایي. آی پی کمپلین په دې کې نشته. خو اوس موږ لاندې ګورو. دلته که تاسو وګورئ نو دا ګراف چې دی زیات شوی دی. صحیح شو. د سټارټ نه کم بیا زیات شوی. داسې وګورئ سټارټ نه څومره نیو سیلرز وو جولای کې 23. دلته اوس وګورئ څومره دي. په اکتوبر کې څومره دي 28. صحیح شو. نو دا پروډکټ بالکل زبردست دی. صحیح شو. ډیټا باندې به کلیک وکړو. پرایس هم سره څومره دی 18 دی. صحیح شو. پرایس هم صحیح دی.
کرایټیریا زموږ پاس کړه سناسه صحیح ده. اوس ګورو مخکې انالیسس کو چې څنګه دی. ها دلته تاسو ګورئ سیل رینک ته، نو سیل رینک موږ سره بالکل 4000 دی، یعنی دا بالکل زبردست دی سیل رینک صحیح ده زموږ د کرایټیریا مطابق دی. او امازون موږ سره تقریبا 80% بهر دی، 80% صحیح ده. اوس بای باکس سټیټسټیک دی باندې کلیک کوو، دلته ګورو نو که تاسو وګورئ بای باکس چې دی بالکل ټولو ته روټیټ کیږي، خو صرف دلته موږ سره یو مسله ده چې په دې کې نیو سیلرز دي کم دي. تاسو کوشش کوئ چې داسې لیسټینګ ته چې په هغه کې 2-3 نیو سیلرز موجود وي صحیح شو. دلته که تاسو وګورئ کنه نو د هر یو ریویو ډیره زیاته ډیره هاي ده، مطلب دا ډیر سینیئر چې دي سیلرز دي صحیح ده. دلته وګورئ ریټینګ ته وګورئ، ریټینګ د ټولو 100 دی، 0 والا پکې نشته. خو بیا هم زه تاسو ته اگزامپل درکوم. دا پروډکټ چې صبر وکړه آفر ته بلاړ شو، آفر کې تاسو وګورئ نو آفر کې خره سناسه خره گزاره کې سیل کیږي صحیح شو. تاسو کوشش کوئ چې داسې پروډکټ ته ځئ چې هغه 1.5 نه تر 2000 پورې هغه منتلی سیل کیږي صحیح شو. خزا فار ایگزامپل دا پروډکټ زموږ د کرایټیریا مطابق دی صحیح شو. صحیح شو. تاسو بسو کې بیا تاسو باندې دا ټایټل کاپی کوي صحیح شو. په دې طریقې سره به تاسو دا کاپی کړئ او دلته به تاسو خره دې د کاپی کولو نه مخکې به تاسو دلته وی پی ان آن کړئ صحیح شو. وی پی ان به تاسو آن کړئ. ما دا وی پی ان آن کړو صحیح شو، ځکه چې په دې کې داسې ویب سایټ وي چې هغه دلته بلاک وي، نو چې کله تاسو سره وی پی ان آن وي نو هغه بیا اوپن کیږي، تاسو ته بالکل صحیح ایشو نه وي. ها دلته ما دا به سرچ کړم. اوس به دا مونږ ګورو چې په کوم یو ویب سایټ کې د دې قیمت کم دی. دلته مونږ سره په یو ویب سایټ کې د دې قیمت چې دی هغه کم نه دی صحیح شو. ګوره په ای بی کې چې د دې قیمت 32 دی او هغه کې مونږ سره 18 قیمت دی، نو دا صحیح نه دی صحیح شو. دا څه به تاسو ګورئ ګرځئ ورپسې. دلته مونږ سره د ای بی کې د دې قیمت چې دی تقریبا 19 دی صحیح شو. 18 په امازون کې دی، 19 په ای بی کې دی، دا غرنګي او دا غرنګي شاپ بوبیز په دې قیمت په دې کې د دې قیمت 25 دی. خو دلته یو ویب سایټ دی سما ډپارټمنټ په دې کې د دې قیمت تقریبا 11 دی. صبر وکړه دا ګورو چې دا پروډکټ صحیح دی که نه. دلته تاسو دې پروډکټ ته وګورئ او دلته موږ سره دا پروډکټ دی بالکل سیم پروډکټ دی صحیح شو. دې ته وګورئ او که چېرته دې پروډکټ کې بیا تاسو ته پروفیټ وي نو بیا به تاسو دا ایډ ټو کارټ کړئ او دا به تاسو د دې ځای نه پرچیز کړئ صحیح شو. اوس دا ګورو چې په دې کې زموږ لپاره پروفیټ شته او که نه. نو د دې لپاره موږ اف بی آی ریوینیو کیلکولیټر اوپن کړو چې بالکل فری دی صحیح شو. دلته ما دا اف بی آی ریوینیو کیلکولیټر اوپن کړو. اوس ګورو چې په دې کې زموږ لپاره پروفیټ شته او که نه. نو کنټینیو ایز ا ګیسټ په دې باندې کلیک وکړو او دلته موږ د هغه پروډکټ ایس ان کاپی کړو صحیح شو. ایس ان نمبر دلته موږ پروډکټ ډیټیل باندې کلیک وکړو او دلته چې لاندې راشو نو دلته به د دې ایس ان نمبر وي صحیح شو. دلته تاسو وګورئ ایس ان نمبر هم دی، دلته ټول ډیټیل دی د پروډکټ، یو پی سی کوډ دی، ایس ان به کاپی کړو او دلته به پیسټ کړو. صحیح شو. 19 باندې 19 د دې قیمت دی صحیح شو په امازون کې او دا مونږ ته تقریبا په څو ملاویږي په دې ویب سایټ کې په 11
10.99 صحیح شو. که 11 مونږ ولګو نو زما خیال دی کې به زمونږ لپاره پروفیټ نه وي. یعنی مطلب دلته تاسو ګورئ نیټ پروفیټ ته تاسو ګورئ تقریبا چې -6 نو دې کې به زمونږ لپاره نقصان وي چې دا مونږ والو ځکه یعنی مطلب چې په دې کې مونږ نه څه چارج امازون کټ کړي او دا مونږ ته په 11 باندې ملاو شي بیا مونږ په 19 باندې خرڅو نو دا به زمونږ لپاره بیا ډیر غټ نقصان وکړي. صحیح شو. نو بس تاسو دې کیلکولیټر کې معلوموي او تاسو ته پته ولګي دې کې ډیر زبردست پروډکټ ملاويږي. تاسو به صبر کوئ او تاسو به مهنت کوئ نو تاسو ته ان شاء الله ډیر زر یو ښه رزلټ ملاو شي او تاسو ته یو پروفیټیبل پروډکټ پیدا شي. صحیح شو. نو بس په دې طریقې سره تاسو انالیسس کوئ ان شاء الله چې تاسو ته یو ښه رزلټ ملاو شي. صحیح ده. خیا د پروډکټ هانټینګ طریقه خو ما تاسو ته ښودله چې هغه بالکل سمپل او هغه ډیره کامن ده ځکه چې هر یو کس په دې طریقې سره پروډکټ هانټینګ کوي یعنی مطلب خپل کرایټیریا پکې پوټ کړي او د هغې مطابق بیا هغې ته ډیټا راشي. خو موږ بس داسې ټیکنیکس یوز کوو چې هغه بالکل یونیک وي یعنی چې کم کسانو ته د دې باره کې پته وي یعنی چې څومره موږ مختلف ټیکنیکس یوز کوو د هغې مطابق به موږ ته ښه رزلټ ملاویږي. دا موږ سره یو پروډکټ دی او په دې کې نیو سیلرز تقریبا 67 دي. نو د دې دا مطلب دی چې څومره هم په یو لیسټینګ کې زیات سیلرز وي نو تاسو پوه شئ چې دا پروډکټ چې دی دا آنلاین اربیټراج دی. صحیح شو. نو موږ به څه وکړو نو موږ به دا نیو سیلرز اوپن کړو. صحیح شو. دا موږ فلټر کړو او دا پرایم کړو. د پرایم مطلب دی چې صرف اف بی ای د پرایم مطلب دی چې صرف اف بی ای سیلر. صحیح ده. نو موږ سره به صرف اف بی ای سیلرز پاتې شي. صحیح شو. اوس به موږ دلته نیو سیلرز ګورو. صحیح شو. دا موږ سره نیو سیلرز دی 2 ریټینګ د دې 1 ریټینګ دی خو ګورو چې بیخي 0 وي که بیا موږ سره د 0 والا ملاو نشو بیا به دا اوپن کړو. صحیح شو. نو دلته وګورئ دا بالکل موږ سره نیو سیلرز دی. صحیح شو. ام ایچ شاپ زلا. صحیح شو. دا به اوپن کړو. د دې سٹور به موږ اوپن کړو. صحیح شو. دې ته وایي سپای میتھډ. اوس ګورو چې دې سره کوم پروډکټ دی موږ به ګورو چې رضان لپاره په دې کې یو پروفیټیبل پروډکټ پیدا کړو. د ټولو نه ښه طریقه چې دا هغه دا ده د سره صرف یو پروډکټ دی. صحیح ده. بل د موږ سره یونیک ګوډز لیمیټډ. صحیح شو. دا سٹور برانډ به موږ اوپن کړو. دا ټول نه ښه طریقه ده ځکه چې دی آلریډي محنت کړی دی. صحیح شو. صحیح شو. د یو ایس مارکیټ پلیس کې کار کوي. صحیح شو. ایډریس یې دا موږ به دا پروډکټ اوپن کړو. ښه نیو ټیب کې به دا اوپن ګورو چې دا څنګه پروډکټ دی. که په دې طریقې سره چېرته تاسو انالیسز وکړئ یقین وکړئ تاسو ته به دومره ښه پروډکټ ملاو شي چې ستاسو به سوچ کې هم نه وي. ښه دا یو ښه ټیکنیک دی ډیر زبردست. دلته وګورئ دې پروډکټ کې 29 سیلرز دي. د دې دا مطلب دی چې دا اربیټراج پروډکټ دی. صحیح ده. بای باکس ته وګورئ. بای باکس بالکل زبردست دی. صحیح ده. دومره پکې پرایس وار نشته. او دلته وګورئ نیو سیلرز. دې ته وګورئ سیلرز پکې زیات شوي دي. آی پی کمپلین ایشو نشته. ډیټا باندې کلیک وکړو. پرایس هم خریدي ته وګورئ 24 دې ته وګورئ. سیل رینک ته وګورئ 3000 زبردست سیل رینک دی. صحیح ده. او امازون ته وګورئ 100% چې دی آوټ اف سټاک دی. صحیح شو. او دلته مزید انالیسز وګورئ. دلته سیلرز ته نیو سیلرز ته وګورئ. لیسټینګ ته وګورئ زبردست پروډکټ دی. ښه ټولو ته بای باکس روټیټ کیږي. دلته وګورئ سناسه ټولو ته روټیټ کیږي نو ښه پروډکټ دی. صرف اوس ګورو آفر کې چې څومره دومره زبردست پروډکټ دی ډیر زبردست. دلته وګورئ منتلی چې تقریبا چې 5000 چې دا یونټ چې دا سیل کیږي. ښه دا وګورئ دا موږ په سپای میتھډ باندې څومره زر څومره کویک رزلټ موږ ته میلاو شو. ښه اوس دا ګورو. اوس به موږ د دې ټایټل کاپی کړو. اوس ګورو. ښه تاسو به دا ګورئ. صحیح شو. په مختلف ویب سایټ کې والګرینز کې ګورو. صحیح شو.
تاسو باندې پسې ګرځئ. صحیح شو. تاسو په دې باندې په دې طریقې سره انالیسس کوئ، تاسو ته به ډیر کویک ریزلټ میلاو شي. صحیح. دا سپای میتھډ دی، یعنی یو جاسوسي طریقې سره به تاسو پروډکټ پیدا کوئ. صحیح شو. هدلته تاسو وګورئ موږ سره دا یو ویب سایټ دی والګرینز چې په هغه کې د دې قیمت $13 دی. صحیح شو. او دلته موږ سره د دې قیمت $24 دی. صحیح ده. خو اوس موږ معلومو چې آیا په دې کې زموږ لپاره پروفټ شته او کنه. نو صحیح شو. دلته به موږ د دې اس ان کاپی کړو، دلته به لاندې راشو اس ان او دا به کاپی کړو. سرچ انادر پروډکټ. صحیح شو. دلته موږ د دې اس ان کاپی کړو. $19 قیمت در دی او دا چې موږ په 30 باندې، نو په دې کې پروفټ نشته. صحیح شو. په دې کې اوس زموږ لپاره پروفټ نشته. صحیح ده. خو تاسو ځان سره صرف دا نوٹ کړئ چې څومره زر مونږ ته او څومره کویک مونږ ته ریزلټ میلاو شو. صحیح شو. لکه مطلب که چېرته تاسو یو 3 سټور فرنټ کولاو کړئ نو تاسو ته به ډیر ښه پروډکټ میلاو شي. صحیح ده. هدلته مونږ یو بل سټور کولاو کړو. صحیح شو. پرستاین پکس. صحیح شو. بالکل نیو دی. صحیح شو. دا به اوپن کړو. نور به باقی تاسو په دې باندې انالیسس کوئ، ان شاء الله تاسو ته به ښه ریزلټ میلاویږي. صحیح شو. دا یو ډایرکشن دی. صحیح شو. تاسو به دا ډایرکشن فالو کړئ نو ان شاء الله تاسو ته به ډیر ښه ریزلټ میلاو شي. دا به اوپن کړو. د یو اس دی. صحیح شو. دا څو ګورې دې سره پروډکټ دی. یار د دې پروډکټ زمان نه دی خوښ. صحیح ده. بیک لاړ شو، بل به اوپن کړو. دلته وګوره اسحاق سٹور. نو دا زما په خیال دا به یا د پاکستانی یا به دا به اوپن کړو. صحیح شو. دا اوس وګوره دا هغه بالکل پرې ټول پروډکټ باندې مهنت کړی دی او موږ به ان شاء الله ځان د پاره پدې کې پروډکټ وګورو. صحیح شو. دا به اوپن کړو. وګوره نیو سیلرز پدې کې زیات دي 29 دی ورکه. صحیح شو. دا اوس بالکل زما خیال دی اوربیټراج پروډکټ دی. صحیح شو. ډیر چانس دی. آی پی کمپلین پې نشته. دلته وګوره دلته موږ ته ټول شو کوي چېرې گرین ډاټ دی. صحیح شو. چېرې په دې باندې آی پی کمپلین نشته. صبر وکړه. بای باکس هم بالکل زبردست دی. صحیح شو. امازون چې دی امازون هم نشته او ریټرن هم پکې لاست کې لږ شوی دی. صحیح شو. لږ دی خو ځکه کم دی. او دلته تاسو وګورئ نیو سیلرز چې دي هغه هم پکې زیات شوي دي. صحیح شو. او زیاتیږي نورم. نو د دې مطلب دی چې دا بالکل سیف پروډکټ دی. په دې کې د آی پی کمپلین ایشو نشته. په ډیټا باندې به کلیک وکړو. خو دلته چې سیل رینک چې هغه ډیر زیات کمزوری دی. صحیح شو. نو دا چې داسې پروډکټ چې دی ته موږ نه ورځو. صحیح شو. چې دی 1 लाख سیل رینک دی نو دا به موږ سره پروت دي. دا تاسو ګورئ دا به د میاشتې به دا ډیر کم خرڅېږي. سیل رینک د دې بیخي کم دی. ته وګوره ګوره ورته اوس ګوره سیل رینک دی ته وګوره 82 پروډکټ دا د میاشتې خرڅي. دا داسې پروډکټ ته چې تاسو لاړ شئ چې سیل رینک د هغې های وي په آنلاین اربیټراج کې او تاسو انوینټري په امازون ویر هاوس کې پرته وي نو بس تاسو د دې خبر انتظار کوئ چې ورځ نه ورځ به برانډ په تاسو باندې آی پی کمپلین وکړي. صحیح شو. دومره صبر خو څوک چاته نه کوي. د سره چې کوم پروډکټ دی زما خیال دی د سره چې کوم پروډکټ دی کنه د برانډ نه اپروول اغشته. صحیح شو. ځکه چې بدل پروډکټ وسره نشته. صحیح ده. بل به وګورو. خیر اسحاق جی ان جی ریټیل ټرینډینګ صرف دا یو اوپن کو باقی ان شاء الله تاسو ته بس آیډیا میلاو شي وي. صحیح شو. تاسو په هغه باندې کار وکړئ. دام نه دی. صبر وکړئ. یو بل داسې اوپن کو چې هغه کې بدل پروډکټ وي صرف بس. باقی دا به اوپن کړو. دا 1 ریټینګ والا دا به اوپن کړو. صحیح شو. دا اوس خامخا د پاکستان دی ځکه شهباز قلندر. صحیح شو. انټرپرایزز ال ال سی او یا ساتي چې سره به پروډکټ وي. ښه شهباز قلندر دا لومبه پروډکټ به اوپن کړو. 10 نیو سیلرز دی ورکې. صحیح ده.
بدا طریقه ان شاء الله په دې طریقې سره تاسو مهنت وکړئ ان شاء الله تاسو مهنت به الله نه ضایع کوي او تاسو ته به یو ښه رزلټ ملو شي بس تاسو دا ډایرکشن فالو کړئ ان شاء الله رزلټ به درته ان شاء الله پاک به تاسو ته ښه رزلټ درکړي صحیح ده دې ته وګورئ بای باکس چې دی هغه هم ښه دی ګزاره کوي زیات شوی دی څه ناڅه ښه بای باکس صحیح دی آی پی کمپلین هم نشته دلته موږ ته ټول مو چې آی پی کمپلین نشته او دلته که موږ وګورو نو هم د آی پی کمپلین ایشو کمه ده صحیح ده په سټارټ کې چې دي سیلرز چې دي بیا زیات شوي دي دغه کې صحیح شو کم شوي او زیات شوي نو دا پروډکټ هم چې دی ګزاره کوي آی پی کمپلین ایشو پکې کمه ده صرف اوس ګورو چې د سیل رینک او نور مزید انالیسس صحیح شو سیل رینک ته وګورئ سیل رینک هم بالکل زبردست دی صحیح شو او امازون چې دی هغه هم بالکل آوټ اف سټاک دی صحیح شو 100% آوټ اف سټاک دی او دلته که تاسو وګورئ نو بای باکس ټول ته روټیټ کیږي صحیح شو نیو سیلرز پکې کم دي او بیا هم بای باکس چې دی هغه روټیټ کیږي او دلته آفر باندې کلیک وکړو نو آفر هم ښه دی دې ته وګورئ ډیر زبردست پروډکټ دی دلته تاسو وګورئ نو 1900 یونټ چې دی هغه د میاشتې خرڅیږي دا اوس ګورو کنه چې دې څه پرایس دی نو 19 قیمت او د دې صحیح شو په امازون کې د دې قیمت والمارټ کې 19 دی او ګورو کنه چې بل ملاوي کې کې صحیح ده ای بی کې 29 دی نو تاسو په دې طریقې سره دې کې ګرځي صحیح شو یو ویب سټ کې ورته قیمت ګوري چې په کوم کې کم او به ګوري چې آیا په دې کې زمونږ د پاره پروفټ شته او کنه نو د هغې نه بعد بیا هغه پرچیز کړئ صحیح شو نو دا یو آیډیا ما تاسو ته درکړه په دې طریقې سره به تاسو مهنت کوئ تاسو به ګورئ دا بس تاسو نه ټایم اخلي مطلب ورځ به اخلي دوه به اخلي میاشت به مخلي خو تاسو به حوصله نه بیلئ تاسو به ډي موټیویټ کیږئ نه ان شاء الله تاسو ته به یو ښه رزلټ ملاويږي تاسو به مهنت جاری ساتئ نو الله پاک د یو انسان مهنت هم نه ضایع کوي مهنت به تاسو کوئ ان شاء الله رزلټ به الله درکوي او تاسو ته به یو ښه رزلټ ملاويږي نو دا موږ سره د آنلاین اربیټراج پروډکټ هانټینګ ان شاء الله که چېرته تاسو په دې ډایرکشن باندې کار وکړئ او دا ډایرکشن فالو کړئ کوم چې راته ما وښودو او تاسو دا ډایرکشن فالو کړئ کوم چې راته ما وښودو ان شاء الله تاسو ته به ښه رزلټ ملاويږي صحیح شو